مندرې ولسوالۍ کې د خیخۍ ودونو مصیبتونو له حج او عمرې څخه د راستنېدو پر مهال د ناسمو دودونو په تړاو د علي قدر امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان ښه تطبیق شوی دی. قومي مخور وایي دغه ولسوالۍ کې د ناسمو رواجونو په اړه د اسلامي امارت د مشرتابه فرمان تطبیق شوی. مخکې به چې په ودونو، حج عمرې او غم پر وخت کوم لګښتونه کېدل هغه کم شوي دي. د امیر المؤمنین چې کوم امر دی دا الحمدلله زمونږ د ولس په ګټه باندې دا کوم رواجونه چې دي دا ناروا رواجونه دي ځکه چې تاوانونه پکې د ولس زیات دي، حقبانونه پکې د ولس زیات دي. موږ د امیر المؤمنین نه ډېر خوشحاله په دې فرمان باندې او دا د ولسونه د سره همکاري وکړي چې د دې ودودونو نه د په حج کې مراسم، په خیراتونو کې مراسم، په مړي کې مراسم دا باید چې کم شي. دا زمونږ د ولس لپاره په ګټه ده، زمونږ په لپاره د عزت کار دی او خدای پاک په د امیر المؤمنین ډېر وسه ورکړي او ډېر طاقت خدای ورکړي چې دا رواجونه زمونږ په همکارۍ باندې ختم کړي. د دې ولسوالۍ نور قومي مخور وایي هڅه به کوي چې دغه فرمان په خپل کلي کور کې عملي او پر خلکو غږ کوي چې د ناوړه دودونو لاس پر سر شي. څوک چې هغه لوړ لګښتونه کوي د هغې نه موږ غوښتنه دا ده چې دا راکم کړي. وطن هم غریب دي، خلک په غربت کې او دا بېځایه مصارف او بېځایه تاوانونه هغه چې په دې باندې کېږي هغه که د یو بل مسلمان په درد باندې دوا شي او چا سره لاسنیوی وشي. د مومندرې ولسوال وایي د ناسم او ملا ماتونکو رواجونو په تړاو د علي قدر امیرالمؤمنین د فرمان د ښه تطبیق په موخه په دغه ولسوالۍ کې یو شمېر اصلاحي کمیټې جوړې کړي او تر ډېره بریده عملي شوی دی. دلته د امیر المؤمنین حفظه الله د خوا نه یو فرمان صادر شوی دی چې ټولو ولسوالیو ته، ټولو ادارو ته رسېدلی چې هغه د ناوړه دودونو د رواجونو مخنیوی دی. په دغه برخه کې موږ د قومي مشرانو سره، د علما کرامو سره بار جلسې نیولې وې، هغوی ته په دغه برخه کې توصیې کړي دي، هغوی ته خبرې کړي او د دې د فرمان د تطبیق صفات او د دې اوصاف ماته بیان کړي دي او د هغه ناوړه دودونو رواجونو د اضرار ماته بیان کړي. نو په اکثره قاریو کې د قومي مشرانو او علما کرامو له طریقه دغه فرمان کاملا تطبیق شوی دی چې موږ ته ډاډ او اطمینان راکول شوی. د مومندرې سیمه ییز مسؤلین د دې ولسوالۍ له ولسونو وغوښتل هغه ناسم دودونه چې کلونه پر ټولنه حاکم او د شریعت خلاف دي د مخنیوي او له منځه تللو په برخه کې د ورسره لا ډېره همکاري وکړي.